زه درته په ایمان وایم او بیا درته په ایمان وایم یو سړی ما چرته تقریر کې خو ښځو پسې خیر زما عادت دی ټلیفون به وکړو چې ما به اوچت کو ما ته به ویل ستا ښځه ستا لور ستا مور یو ورځ راته وایي ستا هغه اومه پیړۍ داسې کړه لا اله الا الله محمد رسول الله چې ما به ورته جواب کې ویل جزاک الله نورې موکه ما پرون خطې خو نه یوه میاشت دا کنځلې ما ته کول فی الحال دی جماعت کې ګواهان موجود دي ګواهان چې د دکان په خوله کې یو سړی ما ته د کوتري بچی ووایي د کوتري بچی کوتری د سپي بچی ته وایي بیا بار په دې سړک ما ته ستا ښځه او ستا لور خلکو یاده کړه ما پرون خطې نه یوه میاشت دا کنځلې ما ته کولې یعنې ما دا هم کولی شو چې ټلیفون باندې دواله ته مې ویلي وی چې دا نمبر نوټ کړي دا سړی څوک دی او ستاسو دوا په کار ده په پولیس مې نیولې وی 14 کاله مې قید کړی وی عزیزانو په دې کې شپږ اووه میاشتې تېرې شوه کنځلې یوه میاشت وی خو بیا بند شو شپږ اووه میاشتې پس یو ځوان سړی دی هغه راغی او دومره ګیری وه لاس یې راکړو او سترګو کې اوښې وې ما ته وایي مولانا صاحب معافي غواړم سره ته خو به وایې نه مالې نه ویل زه هغه دوراني یم چې ما به تا ته په ټلیفون کنځلې کولې مال ښه زما ښځه او لور او اومه پیړۍ به دی چې یادول هغه ته وي ویل او زه مال تا ولې دې کولې ویل ښځه مې ډمه وه تا ښځو پسې بد ویلي بس کیسټ به چې هغې واورېدو زه د ښځو متعلق وایم که نه چې درې منیزې بورۍ نو اوس کوم ډله چې ګورې درې منیزه بورۍ رستو کې نه وړي که نه ما درته ویل ګیرو والا پخوا ګیر خریلي په نالت اوس ګیرو والا په نالت دي دومره ګیره به سپین پټکی به په سري بوجی به ورپسې ناست هغې ته داسې لاس هم تاو کړی په دې سړکونو یې ګورې که زه دروغ وایم خو زمونږ اسلام په ګیرو کې نه دی نه په پټکو کې دی زمونږ اسلام نن دا شو پښتانه دا نیشنل والی د پښتنو حق غواړي پښتانه خو دې ټولې ډمې کړې په دغه کې ګرځي نو دې پښتانه ته حق غواړي زباں پہ دین کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا وجب اسلام اور په سرونو کې د کفر بازار لګېدلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وہی داغ د رسول اللہ د زمانے منافقان دی چې پترخ کې به بوتان نیولی ولاړ به پیغمبر بزی په منځو کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت کہاں اسلام تیری اٹھ گئی وطن سے غیرت بٹھایا کفر کو لا کر نبی کے ہم نشینوں میں نن تا د پیغمبر په منصب باندې کفر کېنولې نن دا لوټ باندې د جناسه بوت چاپ دی ته د جناسه په دې مخ باندې اسې څه کرخه وه په پین اسې کرخه دا لوټ نه بینک علی نه دکاندار علی نه بل څوک علی ولې وایي د قائد اعظم مخ دې خراب کړی که تاسو د خدای مخ خراب کړی او د محمد رسول الله مخ خراب کړی او د بیبي زینب او د بیبي عائشه او د بیبي فاطمه حیام خراب کړی دا لعنت شه در باندې هغه در باندې اس نه کیږي او د جنازه په بوت چاکر خوالي ده نه په بانک کې نه دي سټیټ بانک کې نه دي تاسو کرخته پیوه تاسو خیال دا نو عزیزانو مونږه نن هغه د پیغمبر د زمانه منافقان یو چې په خله لا اله پزړه کې ټک د پاسه برګ په خله خندا پزړه بې ایمان مسلمان اولی په خله درته و خاندي او پزړه کې د ټاپ منافق او حرامي په خله خندا پزړه بې ایمان خله به مسکای کی او زړه کې به درته دای چې کله به مرتارو نو عزیزانو مونږ به اعلی مسلمانان کیږو چې مونږ کې تقوا راشي او د هر ګناه د تصور نام ځان بچو سات نو هغه سړی چې راغی او ماته به چې کنځلې کولې ګیره پرېښول نو ماته وایي چې دا د ښځې د لاسه ما دا کار کول اوس ما فایل راغلی زما پښتو پرېوت ویلې تبلیغي جومات والا زمونږ جومات ته راغلي او هغې څه خبرې وکړې به ټوله شپه مې په جړا تېره کړې ده او هغې سره مې بیا سیروزه ولګوله بیا 40 ورځو ته لاړم اوس رانه دا شی جوړ شو هغه ښځې له مې طلاق ورکړو چې تا زما اسلام تباه کړی او زما دین دې تباه کړی ښځې له مې طلاق ورکړو مالې بچي دي ویل شکر دی بچي دې نه و څه دې کړه مال ویل لاړه ورکه شوه خدای خبر کم قتلې
نو زما عزیزانو تقوا خ خصلت سموده پس په بل سړی اثر وکي او بیا داسې وکي چې دغه مثال نه نو ځانونه خاورې کوي کني آسماني آفتونه در باندې را روان آسماني آفتونه د شپې په پاس په کوټه پروت او د چا په کور کې به مړې شوی ډزې بکیږي د دلا قوم کې جوادي ډزې کوي چا ډزې چا سره ټوپک تماچه نه پټاخې خلاصي دا دکانداران د پټاخې الکان ته علي او ټاک ټو ټوله شپه خوب ورنکي چې چا کروا دي ویم یا الله دې خلکو ته د خوشحالۍ مخ آیا دین خو موږ د شپې خوب نشو کولی دا هر وخت په غم کې خدي هر وخت نو پروت به په کټ کې او ای ګولای براشي او په دا تندي به ولګي او د سټ نه بدیوزي چې کور دې را خبرېږي ته بیا مړي په وای ګولو ډېر خلک مړ دي کنه خدای د سم کولې شي چې داس په یو مالت کې وشي او ګولای به ستا کور تراشي او ته به ولګي ته په څه غاوره اوس بیا در باندې افت را روان غوخه به چې تغټه خوړه 100 روپۍ کیلو غوخه شو خدای دې په 100 روپۍ کیلو امين نه ټول وای خدای دې خو باسه غوخه هم غوخه را جوړه خدای دې غوخه په 100 روپۍ کیلو چې تیکا څوک نشي پړې دوړو بوره په 200 روپۍ توړاوه او 270 روپۍ توړه 280 روپۍ توړه دوړو اوس بیا ماغه چلی چې په لینونو کې به ولاړې 280 روپۍ به ورکې او توړې ته به انتظار بیا در باندې دوړو قهر را روان دی د مسور دال به په خوا خلکو د غریبۍ د وجې خوړه پیتی به کوله زما یاد شي د پلار سره تلم په درېانې سیر غوښه وه هغه غوښې سره بیا دومره واز دا ورکوله چې غوړي مړي خو چا پېژندم نه دلته پاکوان دی بناسپتی دی پټن پتی دی دتن پتی دی دا بار دکان وګورئ چې ټیمان دي چې دا خلک مونږ په خپل لارې او دا خپته درته لګېدلې ده چې یو ټینکر والا ما ته ویل دا غسورلس ټینکرې دي چې کوم د کراچۍ نه غوړي راوړي دا هغه ټینکرې دي چې پټرول او ډیزل پکې راځي او په دې ټینکرو کې دا بناسپتی غوړي راوړي دا نن چې د خدای په قهر اخته کلم کونه خوږیږي کلم سر خوږیږي کلم سپېږمۍ خوږیږي دا ستاسو خوراک پټرول او ډیزل دي هغه ټینکرو کې راوړي د دې سروې چا کړی دا اوس پر خبر هم نه که په څوکۍ باندې لارای راشي دغه راشي بس پولیس ولاړي څه شی دی پکې هېڅ هم نشته دي هېڅ هم نشته ها ځه دا پتلون کې جیب کې لاس ومنډي بس دوی دغه لا تکړه دي چې د چایو ګنډه ونیسي کسٹم والا هم دې پسې ګرځي پولیس والا هم دې پسې ګرځي د چایو ګنډه وګوره قانوني لاس کې واغستو د چایو ګنډه یې په سایکل تړلې ده خدای دې کور لوټي کا پروردګار دې په چړو کې مکه په 100 روپۍ کرای راوړه دا تور چې تاسو کې نه کوم ملک چې د ظلم دا حالي چې غریب سړی به د تور چړو توړم په سایکل چاته دکاندار ته نشي وړي وای په دې کسٹم نه دی ور کړی ا د کسٹم پیسې بیا چرته استعماليږي ا د شاهانو په بنگلو کې د شاهانو په سرکونو باندې د شاهانو په لینک گزارو باندې د شاهانو په پیجارو باندې هغه د کسٹم پیسې چې مانه والی هغه بیا د شاهانو په بنگلو استعمالي اوس بیا ګرمي رااله دې پکې ته هم ته نشي کېناسته پکې چلے